زمنګ د کلی قومي مشران چې دي په شمول د حاجي صاحب محمد حلیم دغه ساحې ته د راشي، زمنګ د مدرسې استادانو ته دغه تحفې ورته ورکړي. د مدرسې استادانو موږ سره ډېر په کمو امکاناتو کومک کړی، دغه تحفې دې ورته ورکړي. د ځوانانو شورا رئیس د درې نور ولسوالۍ د ځوانانو شورا رئیس انجینر نواف خان او د عملي قریې د ځوانانو رئیس عبدالوهاب، هغوی د راشي دغه ساحې. مدیر صاحب سلیمان هم خواهش کیږي چې راشي. هن تو صدا نه زه د استادانو نمونه اخلم. استاد د راضي ارکوته عامي علي وريولا ارکوته شلړی دا ټنګ نه زه په ځکینی تکلیفېږي له خو خیر ده. قاری صاحب سیف الله عابد نه خواهش کی چې را دي شي. او قاری صاحب مدیر صاحب سلیمان د خپل تحفه ترلاسه کی. مولوی صاحب دوست محمد هغوی هم خواهش کی چې تکلیف د وکړي او را دي شي او خپل تحفه د ملک علی الله نه ترلاسه کی. مولوی صاحب دوست محمد نشته. قاری صاحب تجمل باختری د راشي خپل تحفه دې ترلاسه. استادانو ډېر کم شی دی خو بس ولس تاسې نازوي. قاری صاحب تجمل د حاجي صاحب ذبیح الله خپل تحفه واخله. قاری صاحب محمد ادریس، قاری صاحب شاپور، حاجي صاحب محمد حلیم نه د خپل تحفه واخله. قاری ادریس محمد ادریس مانش حضرت خادم صاحب ضیاء الرحمن، قاری صاحب عبدالله حاجي نه د خپل تحفه واخلي. قاری صاحب عبدالله د ملتان نه تحفه واخلي. مولوی شرافت الله د مدرسې ناظم، هغه د ډاکټر صاحب عطاءالله نه خپل تحفه واخلي. قاری صاحب عزیز الله ملک سرتور نه خپل تحفه دی واخلي. قاری صاحب خلیل الله هغه د خپل تحفه د رشید الله استاد نه واخلي. قاری صاحب حامد هغه د خپل تحفه ملک مجافر نه ترلاسه کی. قاری صاحب متی الله هغه د ځوانانو شورا رئیس عبدالوهاب نه د خپل تحفه واخلي. قاری صاحب حزب الله، قاری صاحب محمد اشرف، قاری حزب الله د خپل تحفه د درې نور ولسوالۍ شورا د رئیس نه واخلي. قاری صاحب محمد اشرف، قاری صاحب مولوی صاحب محمد ګلاب خپل تحفه د حاجي صاحب محمد حلیم خپل تحفه وال. مشرانو د استاسو د هلو ځلو برکتو موږ تاسو په ټول کال کې تشویق کړي وو، مالی او جانی کومک تاسو موږ سره کړی وو. نو د استاسو د خدماتو برکاتو الله مو همیشه عزتمن او کامیاب او سرلوړي لره. او